د سیاست د چمکاوېدو لپاره اوس په دا میډیا باندې یو پوسټ چلیږي یو کس قرآن اوچت کړی دی او داسې کوي قرآن داسې کوي قسم دی چې مې وکتل د سترګو نه مې اوښکې بهېدې ما وی ربه قرآن یې پرې نه ښوده د سیاست لپاره تاسو وکتل یو کس قرآن داسې کوي ما وی ستاسې یو انسان په دا جلسه کې نشته چې ستا دا لاس د بیخ نه پرېږدي داسې یو جذبې والا ایمان والا نشته چې دا مقدس کتاب چې زما رب وفرمیل چې ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم د قرآن باندې خو ما قومونه اوچت کړي دي ویدعو به آخرین دا خو زمون ایمان دی قرآن خو زمون ایمان دی محترم دا قرآن پرې نه ښوده مړه قرآن په جلسو کې داسې کې د قرآن بې حرمتۍ وشوې د جوماتونو بې حرمتۍ وشوې د امامانو بې حرمتۍ وشوې د دې منبر بې حرمتۍ وشوه د مصلې بې حرمتۍ وشوه د مسجد بې حرمتۍ وشوه زه ویم زما رب به د عذاب د کاڼو باران ولې نه کوي په موږ باندې محترم دا کوم عالم دی قسم دی چې ته په جلسه کې قرآن داسې کې الله دې هلاک کړه ته قرآن داسې کې محترم نشته داسې په مونږ کې ایمان او جذبې والا چې راپاسي د عمر غوندې چې توره یې رابار کړو اواز یې وکړه محترمو عمر توره رابار کړو اواز یې وکړه چې ایمان یې قبول کړو او عربو سنو نن عمر ایمان قبول کړی دی څوک چې جناب محمد رسول الله لراله چا چې زما د پیغمبر په ناموس باندې حمله وکړه خاندانونه به ونه وشیندم چا چې په قرآن حمله وکړه خاندانونه به ونه وشیندم چا چې زما قرآن بې حرمتي وکړه خاندانونه به ونه غرقم چا چې د مسجد د جومات بې حرمتي وکړه خاندانونه به ونه وشیندم محترم الله دې پیدا کړي یو عمر محترم مونږ کې خو جذبه نشته مونږ کې خو ایمانی قوت نشته په دا ژبه سره پویم چې بس جي الله کوم زړه مې د ایمان نه خالي دی محترم خفه کېږو به نه قسم دې زړه مې د ایمان نه خالي دی دا کوم دغه چې چلیږي زما محترمو زما په ملک کې پتا باندې کوم عذابونه چې اوس الله رحم وکړي کېدای شي دستربندۍ شروع شوي دي علماو دعاګانې کړي نو د علماو د دعاګانو په برکت او د دستربندو په وجه باندې باران لایق نه یو د عذاب لایق یو محترمو الله باران وکړه دا ګوره د دستربندو برکت دی د بخاري شریف او د قرآن دستربندۍ کېږي د هغې دعاګانې دي د شیخانو چې په موږ باران وشه ورنه ګورې د عذاب انتظار به کوو محترمو جومات د امامانو بې عزتۍ کېږي تاسو وګورئ ابلز باندې میډیا باندې تاسو وکتل حیات آباد فیز 7 کې یو سړی راپاڅېد او د جومات د استاد بې حرمتي یې ونه کړه زه وایم دا د استاد بې حرمتي نه ده دا د عالم بې حرمتي نه ده دا تا د دې پټکي بې حرمتي کړې ده دا تا د دې منبر بې حرمتي کړې ده تا د دې مصلي بې حرمتي کړې ده تا د دې جومات توهین کړی دی محترمو نن دا حال پاتې شو په جومات کې امام پسې راپاڅېد یو کس راپاڅېد د جومات د استاد بې حرمت وی نه کوو مونځ دی که روزی محترمو نن دا عالم شه محترم چې ابو بکر صدیق په زمانه کې یو انسان وفات شو چې کفن دفن یې وله وکړه قبرستان ته یې ښکته کړه کفن یې پړقېدو شو محترمو کفن یې څه شو پړقېدو شو ستاسو څه خیال دی چې موږ ته به کفن ناچي زموږ څه خیال دی چې موږ ته به کفن ناچي دا یو جوړه ده محترمو یاد ساته یو جوړه ده چې زه ورته کفن ویم دا کفن به موږ ته ناچي محترم ستا څه تصور دی چې دې جوړې سره به ستا مخاطبوالی نه کېږي دا جوړه به تا ته نه غوندئ ستا نه ولې بیا مرګ هیر دی محترمو کفن پړه کېدو شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو راوغوښته وی یاره جي وي مړي حرکت شروع کړ مړی راپاڅېد جي ټول خلک رالی جي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راوسته چې ویې کتل د مړي نه کفن لرې کړ چې ویې کتل د مړي په دغه کې د مړي په ګریوان کې د اجدها په قسم کې یو لوی مار و چې د مرۍ نه وتو شوی محترم